سیدنا انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاة والسلام بارک وفرمایل که د چا دا خوښی څوک دا غواړي چې الله رب العزت په عمر کې برکت ور واچوي، عمر یې برکتي، عمر یې زیات، عمر یې د خیر او د برکت وډکي، ویزید فی رزقه، الله رب العزت د په رزق کې زیاتوب راولي، رزق یې پراخي، رزق یې وسع وي. دی به څوک وي په عامو انسانانو کې، مسلمان خو څه کوي چې غیر مسلم هم په دې کې داخل دي چې هغه دې دا دواړه نه غواړي. هر سړی په موږ تاسو کې د دې خبرو عاشق دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي د چا دا په کار دی بس هغه دې دغه دوه کاره وکړي، له مور و پلار سره احسان، ښه سلوک، د هغو ادب، د هغو اکرام، د هغو قدر، د هغو احترام، هغو ته دعا، هغو ته ښې خبرې، د هغو عزت، د هغو درناوی، د هغو سره حسن سلوک. حسن سلوک کې سړی پر خپل مور و پلار باندې پام و فکر کوي، کپړو ضرورت یې دی، د دوا ضرورت یې دی، د چی ضرورت یې دی، ښې خبرې ورته کوي چې په هغه باندې د مور و پلار خوشحاله کېږي. د مور و پلار په رضا کې الله خپل رضا اولاد ته ایښې، د مور و پلار په خدمت باندې جنت پیدا کېږي، د مور و پلار په نافرماني کې د الله ناراضګي او جهنم ته تلل او ذلت د دنیا او د آخرت دواړو نغښتې دي پروت دي. نو ګرانو عزتمند ورونو، په هغه لوی ګناهونو کې چې هغه شرک دی، لکه کفر، شرک، یوه لویه ګناه هغه د مور و پلار نافرماني ده. په جایزه خبره کې د هغه د یو ضرورت په خبره کې زیرول دي، مور و پلار زیرول دي، کنځل څوک ورته کوي، بله مثال درته هم که نه. نو د دې وجې د دواړو جهانو سردار وفرمیل که څوک دا غواړي چې په رزق کې زیاتوب وي، رزق کې د خیر او د برکت وي، رزق کې پراخ وي، رزق کې وسع وي، او د هغه په عمر کې خیر او برکت وي، نو د دې سړي لپاره پکار ده چې د مور و پلار سره احسان وکړي. یو دا کار. دوم کار دا دی چې د خپلو قریبانو سره یې وسیله رحم، قرابت پالل، خواهی کوي څوک در سره پالي کوي نه، چې ته دا غواړې په عمر کې د برکت یې، چې ته دا غواړې په رزق کې د برکت یې، ته قرابت پاله، ته یې خاطر ساته، ته د خیر خواهي خوراکه شوه او د خیر خواهي خواه غواړه. شیطانت، بغض، انات، تربورګلوي، بدې خبرې، پشاله، رشقي، دا ټولې کیسې د شیطانانو کارونه د شیطانانو سره ترک. موږ په دې خفه کېږو چې څوک موږ ته وایي چې شیطان، او موږ ټول عمر کوو د شیطان کارونه. دا ولې؟ نو له دې وجې چې څوک دا غواړي چې د هغه په عمر کې په رزق و روزي کې برکت وي، د قرابت خیال ساته، د قرابت خیال ساتل واجب دي. په دې دی الله په عمر کې برکت راچي، دا واجب دی، په دې الله راضي کېږي. د جنت د دخول نه هغه سړی منع دی، داخلېدلو څه به منع سي په ورځ د آخرت چې در څو سزا نه یې کاټ کړې، څه کله چې څوک د قرابت خیال نه ساتي او د قریبانو سره بد سلوک کوي، دې سره خپه، دا داړلی، دا زیر کړي، دې پسې خبرې ده نه. دا بعضې کسانو خو همدغه کار، هغو ته خپل کار نه لري، کار نه کوي، ټمبل یې، ټګ، بس نور پاته همدغه دي، د دوو درې سره جنګول او نیت بدۍ د خپلو قریبانو مابینځ کې راوستل. نو له دې وجې ګرانو عزتمند ورونو، په موږ کې څوک دی چې هغه دا نه غواړي. هر څوک دا غواړي، خو کومې لارې چې دي هغه بیا موږ نه تعقیبوو.